عبد الله بن عمر وي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم چې بکله واپس شو د غزانه یا د حج نه یا د عمرې نه، نو یو کار به دا کو چې یکبر علی کل شرف من الارض 3 تکبیرات. د ځمکې په هر اوچت ځای به 3 تکبیرات وي. په سفر چې به را روانو، خصوصا په هغه وخت کې چې کومې سفر یې چې ټولې غریزې علاقې، دا روډونه، دا وسایل، دا سانتیا خو نو په غره به وختو کوزېدو، به په یو ډېرکۍ به وختو، بیا به کوز شو. نو چې کله به رسول صلی الله علیه وسلم دنګ ځای ته وختو نو 3 پیرې به الله اکبر وي، ثم یقول، بیا به دا وي. دا اوس دا ذکر د تلو دی که د راتلو دی؟ د راتلو دی، ځکه چې د حدیث کې دي کان اذا قفله، کله چې به واپس شو څه به وي بیا؟ لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حدیثي قسم اذکار مخکې تیر شوي دي، د هغې وضاحتونه شوي. آئبون تائبون عابدون، واپس راتلونکي یو، توبه ویستونکي یو، د خپل رب بندګي کوونکي یو. ساجدون، دلته پکې دا ټکی زیات دی، ساجدون، او سجده کوونکي یو. لربنا حامدون، د خپل رب تعریف کوونکي یو. صدق الله وعده، رښتینې کړه الله خپله وعده. ونصر عبده، او د خپل بنده مرسته یې وکړه. بنده څوک دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم دی. وهزم الاحزاب وحده، او شکست یې ورکړو ډلو د کافرانو ته یوازې. خدې کې دا مسله چې الله خپله وعده رښتینې کړه، او د الله وعده یې رښتینې، د الله خبره، د الله لوز، د الله وعده، دا ټولې رښتینې. بله دا چې فایده وي د خپل بنده مرسته یې وکړه. نو ګوره رسول ته یې څه ووایي؟ بنده. نو بیا بنده له څنګه اختیارات سړی ورکړي هغه چې کوم د الله سره دي. بنده خو بنده دی که که ډېر هم دا بنده غوره شي، خو دی بنده دی، خالق نه دی، رب نه دی، اله او معبود نه دی. هغه چې دی نو بنده دی. بله دا چې وي شکست الله ورکو ډلو د کافرانو ته یوازې، نو د دې نه دا فایده راووته چې اگر که ظاهره کې مسلمانان وجنګېږي د کافرانو سره او فتح ورته میلاو شي، خو دا فتح ورکوونکی ذات هغه څوک دی؟ الله دی. او چې الله ورسره مرسته نه کوي، لکه څنګه چې سورت آل عمران کې دا خبره الله ذکر کړې ده چې الله که ستاسو مرسته وکړي نو څوک دی چې تاسو له به شکست درکړي، او چې الله هم پرېږدي نو څوک به د الله نه بس ستاسو مرسته وکړي. نو دا اسباب خو صحیح دی، خو د دې اسبابو جوړونکی ذات هغه الله دی. نو ځکه دلته وایي چې شکست ورکوونکی ذات دی.